راهلين أمي شاكر راهلي أمي أواقف زعما توان بر لا زعما تاقي تو بر يعني هذا أنا يروح زونج كام جتنا أنا دري زونج ها والله ما يجي بروه والله أي وقت بروانه واي 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 لو تشتي هاي فاتو هر إيرو لاو والله ده ام برف دكن ام نابن پازارا چو شکر مشتری متن لورا ام ددن دارن ان sonunda هناك یک رش دبن ام ددن یاغی ام ددن فابریکی دکن یاغ و خود آوا هنگی زحمت توان هی زحمت توان پر ام پر او دبن باریا باش خوش بو باران باش لیخست باران لیخست خوش بون او توست گمار وان جه چو يعني باران اللي نقص تاج قماري من كان بتشينيا ولا يعني بر قمارلي واتا باران اللي دخل ام آف ددن قردبن تو آف نده بچود من ها سالك مثلا بقرة زيتون هورة مثلا سالك كيم بقرة زيتوني وان قردبن قرن يعني خود تجادكن پر خوش بو باراني پر خوش لی بایا چکاوان باراني جره هبو فایده باراني پر هبو والله تشی تیوان پر يعني خرخالی دبن زونجک ماوی آب بادای نزا شرابوک يعني هنن بلوتی هی يعني آور اوی وان پر ان باش خرخالی لپیویجی زونجک باش هی او پر كيم پر زيدا نادن مشتريا وانا غدي زيتونه او شغلتينن نافي وان جردوي كجك ويا نادن پر زيدا مشتريا هندكن يعني داري وان هندكن اوقتنن هي ديدا başlıyoruz beşten paydos ediyoruz bazen mesela خديبه يعني اشافا چون لما عشاجبو ام نافده والله صار وسر ما بوجي ام پر يعني او دبن زعمت دخل ام توب دكن ام براس سر شيل ددن ام ايجار دنقين حبو ام ايجار دور بيجن دكن ام دور ايجار الرش وقرمچي مثلا اك بيس بام جناف دغرد جاف ددن علي باش ام دوزنين مثلا ددن مشتريا بري هنا كاب اوچك ددا اوچك مالي ناري كيم دردك اف كيلو دبن 25 كيلو دافي حالبكي نوره 25 كيلو ندافت انا ام دكن دوزنين دك 25 كيلو ام سراس دكن وددن يعني ام سالم دكن ام ديرك من دفروشن ام ددن مشتري حاضر نبه ام دبن دكتن لما علي دكتن دخ بدون هيا ام بفروشن نام بازار قال لك دبن بازار اما بخوي من نبر مهين نبري شو شكرا اك زياده بمين ام المالي دكتن دخ مترا
Hayan roki hene bukhaza em dedin. Em paşe ek demine em dibin dedin yani yağavan derdikin. Elhamdülillah bu sene hasat çok güzeldi. Yağış zaten zeytinler bir sene verir bir sene vermez. Bu sene verir senesi. Çok şükür bu sene bayağı hasadı güzel. Toplama şekli biraz zahmetlidir aynen. 7'de başlıyoruz. Topluyoruz. Bunun çöpten ayrılması var. Siyahından arınması var. İşte böyle. Bayağı zahmeti var biraz. Yani sonraki aşamaları mesela ağaçtan topluyoruz. İşte dediğimiz gibi çöpten arındırıyoruz, siyahtan arındırıyoruz. Sonra müşteriler gelip alıyor, götürüyor, kendileri kırıyor bazen. Yani müşteri olmazsa biz eve götürüp kırıyoruz. Müşteri olana kadar yani müşteriyi. Genelde çok şükür şu ana kadar hep müşteri taneyle götürdüler. Türkçesi de aynı işte herhal, zoncuk, bellotkajik, mavi. İşte bunun hem Kürtçesi de böyle, Türkçesi de böyle. Çeşitleri bayağı var. Yani belki daha sayamadığımız kaç tane çeşidi daha var. Bizde yok. Bizde sadece 3 çeşit var. Zoncuk, hırhali, bir de mavi. Hiçbir ilaç yok. Zaten ilaç versen o zeytin yaklaşık bir aya kadar geçmez, çürür. Yani hani yaptığında tatlılaştırıldığında var ya. Eğer sen bu zeytin ağacına gübre versen, hani sen topluyorsun, gidip kırıyorsun, suya döküyorsun. Tatlı olduğu an hemen şimdi ondan sonra çürümeye başlar. Ama eğer organik olarak mesela bir şey vermeden alsan, yani o inan bazen geçen senenin zeytini de bu zamana kadar yetişebiliyor yani hala bozulmuyor öyle doğal olduğunda.